اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هومو بایولوژي ماشومانو د کلاس 4 ساينس نوې ټاپک ته یونټ نمبر 2 موږ شروع کړل او په یونټ نمبر 2 کې د ټولو نه اخیری ټاپک ته د ټاپک نوم دی لایف سایکل اف سن فلاور. هغه ګل هغه بوټی موږ چې ورته نورپرس وایو. نورپرس هغه بوټی دی چې کم طرف ته نوري نو دا نورپرس پسې داسې تاویږي. تاسو به لیدلی زیړې زیړې پاڼې او په منځ کې چې دی موږ چې کوم بیج خورو نو هغې ته ویلی کېږي نورپرس تور تور بیج وي پکې. نو لایف سایکل اف سن فلاور مطلب دا دی کوم نورپرس چې دی د نورپرس دا ګل دا بوټی چې دی دا د یو تخم نه چې دی څنګه یو غټ بوټی جوړیږي نو دا ټاپک دا دی. نو دا داسې چې کله موږ نورپرس تخم راوالو سیډز اول مونږ نورپرس تخم راوالو هغې ته تخم ته مونږ وایو سیډز. هغه سیډز چې دي هغه مونږ په خاوره کې کیږدو اوبه وله ورکړو لږ شانتې چې دی که ډیران ضرورت یا د سرې ضرورت هغه چې دی مونږ یو خوسکی شانتې چې دی هغه ته واچو. نو لږې ورځې پس هغه سیډ چې په هغې کې تیغې راوخیږي. تاسو به لیدلی هر قسم سیډز چې هغه مونږ په خاوره کې ږدو نو لږې ورځې بعد د هغې نه تیغې راوځي شین شانتې تیغې. د هغې نه بعد هغه تیغې چې وي هغه نرۍ نرۍ وړې وړې پاڼې وکړي. نو چې کله د سیډز نه تیغې راوځي او وړې وړې پاڼې په هغې کې راوخیږي نو په دغې وخت کې دې بوټي ته مونږ سیډلینګ وایو. سیډلینګ اصل کې مونږ دې ته وایو چې د بوټي بچی یو وړوکی شانتې بوټی چې په هغې کې تیغې وي او دوه درې پاڼې پکې وړې وړې او نرۍ نرۍ نو هغه بوټي ته مونږ سیډلینګ وایو. د سیډلینګ چې یو څو ورځې وشي نو هغه پاڼې چې دی غټې شي. چې کله پاڼې غټې شي نو په هغې وخت کې بیا مونږ دې بوټي ته څه وایو ینګ پلانټ. اوس مونږ وایو چې دا بوټی چې دی دا په غټېدو باندې چې دی شروع شوی دی نو په دغه وخت کې مونږ دې ته ینګ پلانټ وایو. د ینګ پلانټ نه بعد د دې کم تیغې چې دی دا کم تیغې چې راوته دی مونږ چې ورته سټیم وایو. دا سټیم چې دی دی لږ وټې پیړ شي او لږ وټې کلک شي او د هغې نه بعد که نورپرس کم ګل چې دی هغه جوړېده شروع شي زیړې زیړې پاڼې پکې چې دی واړه راوخیږي خو په دې وخت کې چې دی دا لا صحیح ګل نه وي. نو په دې کې چې لږې ورځې واوړي او صحیح نورپرس ګل چې کله جوړ شي د هغې تیغې هم غټ شي په هغې کې زیړې زیړې پاڼې چې دی بلکل راوخیږي چې د هغې نه نورې نه غټېږي نو په دغه وخت کې دې بوټي ته موږ میچیور پلانټ وایو. نو دا یو لایف سایکل چې دی پوره شو لکه دا د سیډ نه شروع شوی دی د تخم نه شروع شوی دی او په اخر کې زموږ سره یو نوی میچیور پلانټ یعنی یو نوی د نورپرس ګل چې دی هغه زموږ سره جوړ شو یعنی نوی نورپرس بوټی چې دی هغه زموږ سره جوړ شو. نو دا و یو لایف سایکل. که تاسو غواړئ چې دا لایف سایکل موږ دوباره کړو نو د دې نه به یو تخم والی دا بیا په ځمکه کې کیږدئ نو دغه شان دا سلسله چې دا به جاري او دا نورپرس د ګلونه او د نورپرس د بوټي چې دی دا به جوړیږي. نو ماشومانو زه امید کوم چې به تاسو پوه شوي یئ. په دې پسې بیا چپټر نمبر 3 دی هغه به انشاءالله په بلې ویډیو کې چې دی هغه اپلوډ کړم. که په دې پوه شوي نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېره مننه.